خير الخلق قدوتنا. تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا وخير د مصر د وخت حاکم چې خدیو اسماعیل بلل کېدی، د په دربار او مجلس کې داسې پوښتنه وسوه چې جنت ته به څوک داخلیږي یا جنتیان به څوک وي، یهود که نصارا که مسلمانان. حاکم د دغه پوښتنې د جواب دپاره د مسلمانانو د وخت امام محمد عبده او د مسیحیانو قسیس او د یهودیانو حاخام راوغوښتل او دغه پوښتنه یې د هغوی څخه وکړه چې جنت ته به څوک داخلیږي. حاکم غواړي چې د هر یوه جواب او نظر ځان ته معلوم کړي چې آیا جنتیان به یهود وي، که به نصارا وي او که به مسلمانان وي. خو هغه څوک چې په خبرو او د دغه پوښتنې په جواب یې شروع وکړه هغه د مسلمانانو امام محمد عبده و او د پوښتنې جواب یې په داسې ډول سره ورکړی چې تر ده وروسته نه د یهودیانو حاخام او نه د مسیحیانو قسیس څه ویلی سوای، ځکه د محمد عبده جواب ډیر معقول، ډیر ښایسته او له ادبه ډک جواب و. او د ده د جواب په اورېدلو سره د یهودیانو او نصرانیانو علما د وخت د حاکم په وړاندې هیش او اریان پاتې سوه او حاکم و امام محمد عبده ته د ده د پوهۍ په سبب او د خبرې د رښتیاوالي په سبب په خوشحالي سره خندل. امام عبده د دغه پوښتنې په جواب کې وویل که یهود د جنت حقداره وه او جنت ته داخلېده، موږ هم د دوی سره یو ځای جنت ته داخلیږو، ځکه موږ هم د دوی پر نبی موسی علیه السلام ایمان راوړی دی او منو یې. که چیرې بیا نصارا د جنت حقداره وه او جنت ته داخلېدل، بیا هم موږ د دوی سره جنت ته داخلیږو، ځکه موږ هم د دوی پر نبی عیسی علیه السلام ایمان راوړی دی او منو یې. که موږ مسلمانان جنت ته داخل سو او موږ په الهي رحمت سره ورداخلیږو، نو نه یهود را سره داخلېدلی سي نه نصارا، ځکه دوی زموږ پر نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ایمان نه دی راوړی او نه یې مني. دا داسې جواب و چې د یهودو او نصاراو علماو ته هیڅ داسې خبره نه وه پاته چې دوی یې ووایي او هغه دواړه له دغه مجلسه په داسې ډول سره ولاړه چې د امام محمد عبده پر خبره یې هیڅ تعلیق او تبصره هم ونه کړه، ځکه د امام خبره ډیره بلیغه او پر ځای وه. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم. الحمد لله الحمد لله من أسلم يسلم وبالجنة يغنم. من أسلم يسلم وبالجنة يغنم. من أسلم يسلم وبالجنة يغنم. الحمد لله الحمد لله